د المقدس خیره بنسټ قدرمند لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، یو ځل بیا د هغې کورنۍ لیدو ته راغلو، د وړوکي جنت ګل لیدو ته راغلو. د کوم ماشوم تصویران چې څه موده مخکې ما شیر کړي وو، یو ورور سره 15,000 کلدارې مرسته وکړه او په هغه 15,000 کلدارې مو د وړوکي جنت ګل ته او د ده خویندو ته جامې واخیستې، ځکه دغه روپۍ ما ته د جامو دپاره راکړی شوې وې. جنت ګل یوازې د شپږو خویندو ورور دی او پلار یې هم په ډرون کې شهید شوی و. بیا یې نیکه و، هغه به ورته خیراتونه زکاتونه ټولول، هغه یې هم وفات شو، اوس یې په کور څوک نشته. نو قدرمندو ملګرو، کله چې دغه جامو ویډیو مخکې مو کړې وه او شیر مو کړه، یو بل ورور راته 12,500 روپۍ د ډکې په ساحه کې په یو دوکان کې ایښې وې او فقط یې میسج راته وکړه چې زما دغه روپۍ وړوکي جنت ګل ته ورسوه. ډېره د خوشحالۍ خبره ده درنو ملګرو، دغه مو موقع ده، دغه مو وخت دی، هم د زکاتونو میاشت ده. که تاسو سره کوم زکات وي، کوم دغه الله مال وي در سره، هغه د دغسې خلکو حق دی. دغسې خلکو دپاره راسره مرستې وکړئ. روژه را روانه ده او روژې پسې اختر دی. مخکې ویډیو به مو کتلې وي قدرمندو چې موږ پکې د جامو یادونه کړې وه. انشاءالله موږ هر اختر کې د یتیمانو دپاره د جامو بندوبست کوو. دا مو 4م اختر دی. نو یو ورور اوس هم د رخت یادونه کړې ده، خو تېر ځل هم ډېرې روپۍ ورباندې د خیاطانو راغلې وې چې 1.5 لک خوا او شا وې. دا ځل به هم همدغسې خوا او شا روپۍ د خیاطانو راځي. نو باید که 15,000 روپۍ هم د چا د وسه کېږي، باید په دغه کې راسره خلاصې کړئ، ځکه د ډېرو همساو د یو ګېډی. نو د یو لاس نه ټک نه پورته کېږي. ستاسې مرستې دي چې دا زه بیا یو ځل د جنت ګل کور ته د اچین ولسوالۍ د پېښې ساحې ته راورسولم. نو دغه 12,500 روپۍ چې دي قدرمندو ملګرو، دغه ورور د زکات مرسته ده او جنت ګل ته یې لاس په لاس ورکوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 12,500 روپۍ. 12,500 روپۍ د یو ورور د زکات مرسته رالګلې وه او یوازې د ستاسو د فامیل دپاره روژه را روانه ده، خوراک دپاره مو څه راوړه. د هغه ورور دپاره ډېرې ډېرې دعاګانې وکړئ سیده او خوشحاله ښه انشاءالله. او مکتب سره به څه وایي؟ مکتب به وایي که نه به یې وایي؟ مکتب له ورغلی که نه؟ سبق نه وایي؟ اوسه پورې نه دی ویلی؟ نه. ولې؟ کور سره به راځي وکړم خو سبق وایه. کور سره پرستي وکړې او که سبق وایي؟ نن سبق وس نه لري. قدرمنو ملګرو، جنت ګل چې ډېر تر اوسه وړوکی دی، بیخي په دې نه پوهېږي چې د دغه یتیمتوب غږ یې په مخ باندې داسې یو خفګان هر وخت راوستلی وي، ځکه دا ډېر بد غږ وي. الله یې د هېچا بچیان نه یتیمان کوي او الله دې د دغه ورور فامیل هم د یتیمتوب نه وساتي. الله دې د ټولو ورونو په فامیلو کې خوشحالي راولي. څوک چې هم د یتیم سره مرسته کوي، که هغه په خپل ګاونډ کې وي، که هغه د هرې نګاه نه وي، انشاءالله دا وعده الله کړې ده چې په هغه فامیل کې به یتیم نه وي او په هغه به هېڅ قسم مشکل نه راځي. نو درنو ملګرو، دغه رقم مرستې زموږ سره جاري وساتئ. موږ به یې دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه. ټول زخمي چا ویشتلی و زړګیا څومره دردېدلی و زړګیا څومره دردېدلی ټول زخمي